بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ مومن چې دې سورہ غافر موي دا قرآن د سوراتونو د ترتیب لحاظ سره سلوختم نه او مکی سورت دے نازل شوه دے پس د سورہ زمرنا دا په نزول کې شپږم نمبر داود دی سورت رسول روانه آیات سوار لسم کی وی فدعوا الله مخلصین له الدین روب علی اللہ خالص کون کی شی اللہ تدخل بلنی ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی. او بیا پدی صورت مبارکہ کے دلائل عقلیہ ذکر کئی پنہ آیاتنو کی دلائل عقلیہ دارنگ دلیل نقلی ذکر کئی د ملائکو نہ پوم آیات مبارکہ کی الذین یحملون العرش ومن حوله دارنگ کتاب د موسی علیہ السلام نے دلیل نقلی ذکر کئی آیات 53 کی دارنگ دلیل نقلی تفصیلی و ذکر کئی درجل مومن چاو فرعون په دربار کې د حق دا حق اظہار کړو او صورت کې په غنو ځایونو کې زجر او تخفیف ته د پاره کافرانو مشرکانو. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي. الله د دې په مراد او معنا خپوي. ابن کثیر دلته ذکر کړی چې حامیم اسم من اسماء الله تعالی دا یو نوم دی د الله د اسماءونه. امام قرطبی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول ذکر کړي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما به حامیم اسم الله الاعظم ودا الله اسم اعظم نے تنزيل الكتاب را نازل دل دی کتاب من الله العزيز العليم د طرف د الله ندی العزيز العليم چې هغه زور اور دے غالب دے العلیم او په دے. اواز اهل علم وی دا صورت بالکل لک سوک شال خط لیگی نو داغی پشان ترتیب سره نازل شوه. ګور خط کی اول داوی چې دا د شاده طرف ناراضی ندیل تموی تنزیل الكتاب من الله دا کتاب دا الله د طرف نه نازل شوه. بیا د چا خط چې راضی دا غ صفات ذکر کړي نو د صفات ذکر کول نه پس مضمون د خطوی نو بیا د خط دا غ مضمون نه پس دا وای کدا مضمون د خط چاونه منلو نو سزا یې سره او که چاو منلو دای لپاره بدله سزا. نو پدی ترتیب سره دا صورت بالکل وی لکه څوک چاله خط لیږي اول خپل نوم لیکي بیا د خط لیږلو یو مقصد وي هغه مقصد پاره کې ذکر کی نو دغه مقصد کو څوک مخالفت وکي نو ګره دا غي د پاره وعید او سزا ذکر کړي او کدا مقصد چاو منلو نو دا غي د پاره بدلی ذکر کړي. را نازل دل دی کتاب دا اللہ دا طرف ندی العزیز العلیم چه زور اور دے غالب دے و پوہ دے غافر الذنب بخون کے دا گناہ دے گناہون معاف کیو بخی وقابل التوب قبل ان کے دا توبے دے شدید العقاب او سخ عذاب والدے زد طول خاوند نعمتونو دے. ابن کثیر دے کہ طول غنی معناګانې ذکر کړي. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی د طول معنا صدا ایز السع والغنا خاوند فراخی او د مالدارۍ نه او د باز نه ذکر کړي
چې د اتول نه مراد د زتول نه مراد څه دي یعنی الخير الكثير خاوند خیر کثیر نه خاوند د خیر کثیرا او حضرت کرم رحم الله و زتول معنا سوا ظلمن خاوند احسانات نه امام قتاده و ذی النعم والفواضل زتول خاوند نعمتونو نه خاوند احسانات نه لا الہ الا هو دا مضمون خط لا الہ نشته دے بل دے عبادت مستحق نشته دے بل حقدار د بندگی الا هو مگر دغه الله دے الیہ المصیر دغه الله تورتلی ما یجادل جګړه نکوي فی آیات الله پایاتونو د الله کې الا الذين كفروا مگر آکسان چې کافر دي کافر د الله د توحید په آیاتونو په دین کې جګړه کوي فلا یغررک تقلبهم فی البلاد ندوک کریوان چي دی تعالی دوک کریوان چي تعالی را تقلبهم فی البلاد اوړېدل راوړېدل لدوی او ګرځېدل را ګرځېدل لدوی په خارونو کې دا شان آیات د سورہ ال عمران کې متیرو یوصل 196 نمبر کذبت دروغ نسبت کړو قبلهم مخکې دوینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام والاحزاب نور ودل من بعدهم دای نفس وهمت او اراده کړي او کل امه هر امت برسولهم تخفل رسول بارکی لیاخذوه دیر پار چروی نسی هر یو امت دا اراده کړو چې دا رسول رو نسی وجادلوا بالباطل او جګړې کړې دی بالباطل په باطل طریقې سره اې د انبیاء علیهم السلام د مقصد او د دعوت مخله خلق له قسم شبهات شوریو وجادلوا دی جګړې کړې د انبیاء علیهم السلام سره بالباطل په باطل طریقې سره ای توحید بیانولو د دیور سره د شرک بارکه جګړې کړې وي لیدحزو به الحق د دیر پار چې دی باطل کی په دیوانه حق او زائل کی په دیوانه حق فاخذتهم نورانی ولمی وغوی فكيف كان عقاب نصرنگ عذاب زما وكذلكم دارنگی حقت کلمت ربک ثابت شه د حکم درفسا علی الذین فاکسانو کفروا چی کافری انهم اصحاب النار چې بشک دوی خاوندان دور دي لکذالک کی دا کاف فمانا د لام تعلیلیه ده اے لذالک یعنی د دغه جګړو د وجنه چې په خوانو د پیغمبرانو سره جګړې کړې وي نوې میرونیول د دغه جګړې د وجنه موجوده باندې عذاب الله وی واجب شوه چونکه دیم د الله په دین کې جګړې کوي د دغه جګړو د وجنه دای د فارم عذاب لازم شو الذين هغه ملائک يحملون العرش چې پور تکړه دی هغه عرش د رحمان پور تکړه ومن واغ ملائک حوله چگیر چاپیر د عرش ندی یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانوی سرد صفات و بیانونو دخل ربنا سبحان اللہ وی الحمدللہ وی ویومنون بیہی و ایمان روڑی پدغ اللہ بانے ویستغفرون او دغ ملائک بخن غواری للذین آمنو د هغه کسانو نه پارا چې ایمان وروړي دي مؤمنانو ته د عرش ملائک د مغفرت او د بخښنې دعاګانې کوي او وايي ربنا اعظم ربا وسعت كل شيء فراخت هر یو شتا رحمتن د جهت د رحمتنا وعلمنا د علمنا فاغفر للذین تابوا نو بخنو کیا کسانو تتابو
چاہی د شرک او کفر نه توبه استدا واتبعوا سبیلک اور روان شوی دی استاد لارې پس استا کتاب نے او استاد حبیب سنت دی وقهم عذاب الجحیم او بچو ساتي دی د عذاب د جهنم نا ربنا وادخلهم اے رب زمونږ اور دن کی دی جنات عدن جنتونو دا مشګری تا دا مشګری جنتونو ته وردن کی التی ها جنتنا وعدتهم چتا وعد کړي د دوی سره ومن واغسوکم وردن کی صلحا چغنی کانو من آبائهم د مشرانو د دوینا د والدینو د دوینا وازواجهم او د بیبیانو د دوینا او ذریاتهم او د اولاد د دوینا انک بیشکت اللہ انت العزیز الحکیم تیز و رو حکمت والا دغه شان آیات سورہ تور کی برا روان دے یوشتم چې د مؤمن سره بداغ مشران کشران والدین نیکونا دارنګ اولاد نوسی کړه وسی الله په جنت کې رادن نکي واقعهم السیئات او بچو ساتي دای د سزاګانو د ګناهونو نا واقعهم السیئات اے جزاء السیئات حذف د مضاف او ساتي دای د سزا د ګناهونو نا الله دای کوم ګناهونه کړی دغه د سزا نه او ساتي ومن تخ السیئات او راسوک چې بچی کی ته د سزا د ګناهونو نا یوم یذن په غرض د قیامت فقد رحمتا نو بشکتا رحم کړي پاو وذالک اودا هو الفوز العظیم هم داد کامیابی لویا اللهم جننا منهم اگر ایمان دمر لوی شیر دا اللہ وحدانیت منل دمر لوی شیر چې دا ملائک شپه او ورځ لګیا دي مؤمنانو ته د دوی والدینو ته د دوی اولاد ته دغه دعاګانې کوي نو آیاتونو کې ترغیب د ایمان او د توحید طرف ته ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافر دي ینادون आवाज ور کړی شي دوی ته او دای په دا وخت پور کې او ځان ته ډېر غصه چې رامغه دنیا کې ولي ایمان نه راړو نو دای ته आवाज ور کړی شي لمقت الله چې خامخا غصه الله اکبر ډېر لوی وا مم مقتکم د غصیس تاسو نه انفسکم نفس نستاسو تا وې دا تاسو چې سورنن ځان ته غصه د دینه ډېر غصه الله ته ورتلا اذ تدعون کل چې برابر لشوي تاسو دنیا کې ال الایمان ایمان طرف تا فتکفرون نو تاسو به کفر کولو وای بننه کافر فزان چکونه لګي غوخه ځان نه جدا کې دورتنی غصه لکه دنیا کې چې بتاله د دین خبره کېدا او تا به انکار کولو نو الله ته ډېر غضب او غصه ورتلا والله درته انتظار کړو د دې ورځې پورې قالوا بوایدا جهنميان ربنا اعظم ربا امت نثنتين مردی کوم دوزلی واحییت نثنتين او ژوندې دي کو دوزلی فاعترفنا بذنوبنا نمونږ اقرار کو د خپل ګناهونو د جرمونو الله مونږ اقرار کو چاو مونږ مجرمان یو فهل الى خروج نو عاشره د پار د وته د دیور نه من سویل سلارا چې مونږ د دیور نه روبا سیو دنیا ته مولېږي دا شان آیات د ګور سورہ انعام کې تیر شوی 20 نمبر دا شان الف لام میم سجده کې تیر شو 12 آیات دا شان سورہ فاطر کې در لتیر شوی آیات هم درشم سورہ مومنون کې در لتیر شو آیات یوسلوم دای وی الله دو پیری دی مونږ مړو کو دو پیری دی ژوندۍ کو نمون خو اقرار د گناهونو کو اوس د دی اور نه د وته سلاره بوي ذالکم وی دا جواب نه بلکې جواب دی چې مقدر
او دا د جواب مقدر علت ذکر کړي دی آیات کې دی وی فعل لا خروج من سبیل نو جواب براشی لا سبیل الا خروج نشتا دے سلارا د پاره د وتو د جهنم نا سوال پیدا کی چراولی نشتا نو راغه وجه او علت ذکر کړي ذالکم دارنګ بیئی تاسو په دیور کې بانه په دې سبب چې بشک شان ده اذا دعی الله وحده کله چې بروبل لشو الله وحده کی आवाज کفرتم نتاسو انکار کولو دا الله د توحید خالص نه به انکار کولو و ان یشرک به او کچره شرک به وکړې شو دغه الله سره تؤمنون تاسو به ایمان وروړو په دې خبره فالحكم لله العلی الكبیر نو فیصله خاص د الله غفار دا العلی چوچد دل کبیر او لوی دې او الله دا فیصله کړي چې د جهنم نه مشرک او کافر په اس طریقې وروباسینا هو الذی دعا الله ذات یریکم آیاته چې خی تاسو ته دلائل او نشانات خل وينزل لكم من السماء رزقا اور علی کی تاسو د بر طرف نا رزقا اغه سبب د رزق چې باران نه وما يتذكر الا من ينيب او نصیحت نه قبلې مگر اسو کیونی چې غرا ګرځي الله طرف تا او سوک چیز دیو عنادی دے نا نصیحت نه قبلې فدع الله مخلصین له الدین رو بلی اللہ پدا سے حال کی خالص کو ان کی شہید اللہ لرا الدین دخل بلنی دخل عبادت و طاعت ولو کرہ الکافرون اگر کافر دا خبر بدگنی رفیع الدرجات د دې دعا مقصدونه بیان القرآن کې حضرت تانوی رحمت الله علیه ذکر کړی یو خدا معنا ورفیع الدرجات اے رافع الدرجات الله پورته کون کې د درجو دے انبیاء علیہ السلام درجات د نبوت او د رسالت د وجنه پورته کړیو او لیو درجو ته رسول د مؤمنانو دا غي درجه بد اعمال په اعتبار فرض د قیامت پورته کی لیو درجه ورته ورکی یو د آیات مبارکه دا معنا کون کې د درجو د خپلوبن لګانو لرا په دنیا کې درجه پورته کوي او په جنت کې به پورته کی یا رفیع الدرجات معنا دا مرتفع الدرجات یعنی عظیم الصفات تانوی رحمت اللہ علیہ رفیع الدرجات معنا دا د لوی لوی صفاتونو خاوند رفیع الدرجات نو درجات په معنی مجازی سره صفات ته مراد دي ذل عرش خاوند او مالک د عرش دے یلقی الروح رالیگی وحی روح المانی کی وہی یاد ہے کہ روح نہ مراد قرآن دے رالی کی قرآن من امریہی پخفل حکم سرا نہ روح نہ مراد یا قرآن دے یا روح نہ مراد دے کہ جبریل علیہ السلام نے رالی کی الروح جبریل علیہ السلام من امریہی پخفل حکم آواز وہی روح نہ مراد دے کہ ابن عطیہ ہوئی ویدام جائز دی ان یراد به کل ما د دین مراد هر غشی دے چې الله په خپل بندگانو باندې نعمت کړي او دایته د ایمان او د اعمال صالحه او طرف ته هدایت کړي یلقی الروح رالیږي قران من امره په خپل حکم سرا علی من یشاء پاچا چې خوشی من بعده د خپل بندگانو نا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لینذر یوم الطلاق دې د پاره چې ویری دا خلق د ورځې د ملاقات نا د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم الطلاق دې ته د ملاقات ورځ وي
او وجه تسمیه کی ګڼ وجوهات علماء ذکر کړی چې د دې ته یوم الطلاق وي دې ته په دې اعتبار باندې یوم الطلاق وي یوم الطلاق ورته په دې اعتبار وي چې په دې کې د آدم علیه السلام د خپل بچو سره تر دې چې د آخري بچی سره ملاقات شي یا یوم الطلاق ورته کوي ته ټول بندگانو په دې کې یو بل سره ملاقات وشي یا ورته کوي چې د اسمانونو د زمکو والو ملاقات وشي یا د خالق او د مخلوق ملاقات وشي د ظالم او د مظلوم ملاقات وشي اور ټول خبرو تر یوم الطلاق دې کې شامل لې لینذر دې فارش یو یری خلق یوم الطلاق د ورځې د ملاقاتنا یومهم بارزون فکما ورځبانه چې دوی وسرګن شي الله تا لا يخفى على الله منهم شيء پټ بنشي د دوی نه الله باندې څه شي یو کسبم پټ نشي رب العالمین بوئی لمن الملک اليوم د چا لپاره بادشاہی د ننزي لله الواحد القهار ابن کثیر ذکر کړی چې لمن الملک اليوم دا رب العالمین کله فرمایي وای کله چې د ټول خلقنا ارواح والی او ما سوا د الله نه بل څوک پاتې نشي ان الملک اليوم د چا د پاره بادشاہی د نن ورځ نو سو خوبینه چې جواب ورکی نظام ته په خپل جواب ورکی لله الواحد القهار لله الواحد القهار او بعض علماء دام لیکلي چې دا به دوی مشپېلې نرستوي دا ټول براجم کی پیریان انسانان ملائک او ټول مخلوق براجم وي رب العالمین وہ فرمائے لمن الملک اليوم د چا د پاره بادشاہی د ننزي دا ټول به جواب ورکی لله الواحد القهار تمام مومنانو کافران بو وی یوازې د الله د پاره الواحد القهار چې یو دې او زور ورده اليوم رب العالمین وہ فرمائے ننزي تجزا کل نفس بدلب ورکړي شي هر یو نفس تا بما کسبت په سمانه چې د سکړي لا ظلم اليوم رب العالمین وہ فرمایي چې نشته د ظلم ننرز ان الله سریع الحساب بیشک الله ډېر زر حساب کوونکی دی د دې دومره مخلوق سره چې دومره ډېر وي ډېر زر زر حساب بو کی وانذرهم اويرا وديل اے حبيب يوم الازفه دا غرضی نزدینا ازفتن فمانا دا قریبتن نے اور اويرا وديل دا غرضی نزدینا چا بالکل را نزدینا اور روانه ازل قلوب کلچ بدازرنا لد الحناجر لد الحناجر د دې مرکندونو سره حناجر جمع د حنجرتن او دا دی حلق دوی حلق دوی دی مری ته الله دې سره کوم زه تیری کله چې بزن لدل حناجر دې مرو سره د مرکندونو سره وای کاظمین یو دا معنا دک وای د حسینا د غم نه بډکوي روح المانی وای کاظمین اے ممتلئین غما او دا د دې قلوب نه حال له د دې مخ کی قلوب نه حال له کاظمین پدا سے حال کی چې دا زړه بد غم نه ډکوي د غم نه بډکوي یا کاظمین ممسکین انفسهم علی قلوبهم لئلا تخرج مع النفس دباون کی بی دی دی زړه لرا چې دا بار رو نزیری مرای لورا رسیدلې یو بنا سے زور کوي چې بار رو نزی مال الظالمین من حمیم
نبید پار ظالمان و مشرکان و من حمیم سوک دوست مہربانا ولا شفین و نشفارسی یتوا گنی چی داغ خبر ابو من لشی یعلم خائنت الاعینی پوئیگی اللہ پا خیانت دسترگو پا خیانتنو اللہ پوئیگی. ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول ذکر کرے وی خائنت الاعین نس مراد دی وما تخفی صدور نس مراد دی وی دای او سڑی نکل دا چا خیال ودنی نو دے پردو زنانا و محرماتو تا گوری نو کل تدائی خیال شی ورطا نو دے بیا گوری نا نو اللہ وی که خلقو لپتن لگی خوبرزد استرگو دا خیانت نم خبریگم یعلم خائنت الاعین اللہ پوئیگی پا خیانت دسترگو وما تخفی الصدور او حقا چھ پٹئیے سینی کمی خبری سینوں کی پوٹ پرتی دی اللہ پاغیم عالم نے واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلہ کوي په حق او په انصاف سره والذین آکسان یدعون من دونه چې دای را بلی ما سوا د الله نا لا یقضون بشیء اغی فیصلہ نشی کولې د سشي نه د مالکان دی د الله په خدای توب کی او نه د چا د مرګ او د ژوند او د صحت او د بیماری فیصله کولې شي. ان الله بیشک الله هو السمیع البصیر دغه الله اوریدن کې دی البصیر اولیدن کې دی. اولم یسیروا فی الارض عادی ګرځي دي نه دی پزمکه کې فینظروا نو چې دی وګوري کیف کان عاقبت الذین سرنگ و خیری انجام دا کسانو کانو من قبلهم چو غی مخید دوینا کانو هم اشد منهم قوة و غی دا هم دے کی دا ضمیر منفصل تاکید دا ضمیر متصل لے دا مخی کانو کی کم ضمیر متصل لے نو دا هم ضمیر منفصل دا غید تاکید دفار رے دا غید تاکید دفار رے او یادا چه علماء لکری ضمیر فصلم کی ریشی کانوهم او غی شد منهم قوة دیر مضبوط دوین پا قوت کی وآثارن فی الارض او ډیر مضبوطو پاغه نخو کې چې پزمکه کې بریخي سو فصلونه کړلیو کلاګانې جوړې کړې لیلې محلات جوړ کړو فاخذهم الله بذنوبهم رانی ولید یې غلا په سبب د ګناهونو دا غوي هغه الله دا غي د ګناهونو د وجن رانی ولیو وما كان لهم من الله من واق او نو دا غوی د پار من الله میواق دا الله د طرف نسوک بچکون کے او سوک محافظ او سوک مانع ذالک د دیدا نیول بانهم فدی سبب باندې چوي کانت و غیتاتهم رسلهم چراغلی و غوی ته پیغمبران دا غوی بالبینات پسرګند معجزات سرا فکفروا نو کفر کړو فاخذهم الله نورانی ولی وغوی اللہ انہو بشکد اللہ قوی طاقت والدے شدید العقاب او سخذاب والدے ولقد ارسلنا بشکر علیہ منگا موسیٰ بیایاتنا موسیٰ علیہ السلام پخفلو دلائل و موجزات السرا و سلطان مبین او پا دلیل خکارا و سرگن سرا الى فرعون تا و حامان تا و قارون تا مفسرین لکری گو ردری کسان ذکر کر فرعون حامان و قارون نویچون کی دا دریو کسان یو مثال ذکر کو یو شخص د بادشاہانو نو ذکر کو بلی د وزیرانو نو ذکر کو بلی د سرمایدارو نو ذکر کو فرعون بادشاہ
نو د تخت او تاج او بادشاہي د وجنه د الله د دین مخالفو، حامان د وزارت د وجنو، او قارون د سرمایه‌داري د وجنو، د مال او دولت د وجنو. فقالو دې درو واړو ویلو ساحر کذاب، پیدا موسی علیہ السلام جادوگر دے او غټ دروغجن نے. فلما جاءهم بالحق، ہر کله چراغله دوی تا موسی علیہ السلام په حق دین سراب من عندنا زمون د طرفنا، قالوا نویلو دی اقتلوا ابناء الذین، قتل کئی زامن دا کسانو آمنو چیمان روڑے معہود دی موسیٰ علیہ السلام سراب. اور دیکھ روح المانی ذکر کری چی داوی امر بالقتل دا دو کرتاو، یوزل چکل موسیٰ علیہ السلام لا پیدانو، او دویم زلدارے دے دوبارہ شورو کا. فرعونوی چې چا ایمان روړې بس بچی ورته قتلوي، او دا د امت ته وي چې ګوره په خوانو د ایمان د پاره ور دوره تکلیفونه برداشت کړي، چې هغه ایمان راړو نو فرعون ورته معصومان بچی قتل کړ. خو په دې امتحانات او غي د ایمان نه اورېدلی نو واستحيوا نساءهم، او ژوندۍ پریزې لونه دوی. وما كيد الكافرين الا في ضلال، او نه مکر او فریب د کافر الا فی ضلال، مگر پتاوان او ہلاکت کې. وقال فرعون ویلو فرعون ذرونی ما پریزئی اقتل موسی، زوجنم حضرت موسی علیہ السلام. د دې ولې چانی ولې اوس د دې کې روح المانی ذکر کړي وایدت د قتل اراده لرلې و. نو قوم ورته دا موسی علیہ السلام دمر لوی قوت والا نه چې تیری او ته به قتل، دا هنر العیاذ بالله مگر جادوگر ہے. نو څوک جادوگر ولا مقابله لرا والا، نو بس پدې طریقې به ددن اخلاص شي، او به پړ کی کمزور به کی، او که چې قتل لیکو کړه نو د خلکو په زونو کې شبهه بواچه، او وی ګورا مقابله نشو کوله، د مقابله نه عاجز او نزکه قتل کو. نزکه وی وقال فرعون ذروني يقتل موسى، ویلیو فرعون پریک د ما زوجن موسی علیہ السلام ولیدو ربه، او دې روب خپل رب نو زمانه د اخلاص کی. سوال پیدا کیدو چې راولي وجنه. نو ګور فرعون وی انی اخاف زیریغم ان یبدل دینکم، دا چې موسی علیہ السلام بتا سول دین بدل کی. او دین نے مراد سو اے دینکم الذی انتم علیہ من عبادتی و عبادت الاصنام. تفسیر روح المانی کی ہوئی اغا دین بدر لبدل کی کم دین چې تاسو په کم دین یې زما عبادت کوي، فرعون ورلوي او زما د دې بوتانو عبادت کوي. او ان یظهر فی الارض الفساد، یادا چې سرګن بکی دے په دې ځمکه د مصر کې فساد. دا قران پاک کو همیشه لپاره د ظالم بی دین کافر حکمران او داغه د رعیت د وزرا او طریقه دای چې انبیاء ته مفسدین ویلي، ایت اشرار ویلي. وقال موسی، فرمایلی موسی علیہ السلام انی عذت بربی، بیشک ز پنای غالم په خپل رب سرا او ربکم استاسو پر رب سرا من کل متکبر، دهر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب، چې هغه ایمان نساتی فورز د حساب. وقال رجل، او ویلیو سړی مؤمنون چې مؤمنو من آل فرعون، د خاندان د فرعون نام. دا مؤمن چې مخکې سورہ قصص کې درل تیر شو چې موسی علیہ السلام پر سراغله وین الملائکه تمیرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. اگر د پغور جهاد عمل کړو، ابن کثیر دلته روایت ذکر کړي ويبذل الجهاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، افضل جهاد سے د ظالم بادشاہ مخ کی سما او حق خبره کول.
وقال رجل ویلی وغسڑی مومنن چه مومنو من آل فرعون د خاندان د فرعون دا فرعون په خاندان کې او لوی سره بعض مفسرین لیکلي چې دا ولی عهد یعنی د سره دا لیکل شو چې فرعون نفس به حکومت تا ته ملاوي وګوره د ایمان او دین د وجنه ارسد سوک لته ولا ورک یکتم ایمانه پټ ساتل او ایمان خپل د قوم نه د فرعون نه د موسی علیہ السلام نه خو پټنو ساتل پای خو ایمان وروړو ندی فرعون او د سردارانو ته وی تقتلون رجلا آیا وجنی تاسو یو داسې سړی ان یقول ربی الله چې غوای زما رب الله دې فقد جاءکم بالبینات او بشکر اتل لیکلی تاسو په سرګندو دلایل سرا من ربکم استاسو رب د طرفنا سرګند دلایل در تروړي وایکو کاذبن کچریوی دے دروجن فعلیه کذبو نو پد باندې به سزا د دروغ د وایکو صادقن او کچریوی دے رښتینی یصبکم بعد الذی وبرسیږي تاسو له بعض هغه عذاب یعدکم چې تاسو داغې نه یری ان الله بیشک الله لا یهدی ہدایت نکوی مناغ چاہتا هو مسرفن چاغ زیاته کونکي وی د حد نه تجاوز کوي کذاب او سخت دروژنوي دې کې مقصد دا رجل مومن دی ته وای کچره دا موسی عليه السلام مسرف او کذاب وي دا دور سرګن معجزات با الله در ور کړي نه بلکې بیا دروژن سره اکثر الله شرمنده کوي او هغه الله رب العزت اکثر ملامت کوي یا قوم زما لکم الملک اليوم تاسو د پاره بادشاہی د ننرز اینن خو تاسو حکومت او تاسو پلاس کی اختیار ده ظاهرین فی الارض او غالب یی زور ور یی پزمک کی فمن ينصرنا نسوک دے چه امداد وو کی زمونگا او مونگا ببچ کی من باس اللہ العذاب دا اللہ ننجانا کچر دا عذاب مونگ تراغے تو بیا مونگ سوک بچ گئے قال فرعون ویلیو فرعون ماوریکم زم مشورہ ندرکم تاسوت اللہ ما حرا مگر آغا چه ما در تمخی مشورہ در کردی دا چه بس دید قتلو ضرور یقتل موسیٰ وما اهدیکم او ازنخم تاسوت الا سبیل الرشاد مگر لارا حق او درستا الرشاد اے الصواب والصلاح زنخم تاسوت مگر لارا د ہدایت او لارا حقا نګور دا ای سره ټګیو ک ابن کثیر دلته روایت ذکر کړي و یو حدیث کې راغلی چې ما من امام یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته الا لم يرح رائح الجنه کم یو بادشاہ خلیفہ چې دا مرشو په کمر شي مړکی او د رعیت سره ټګي کړي نو دې به جنت بوی نه محسوس ہے اعلان کې د جنت بوی به د 500 کالو مسافت لا پاتی چې هغه محسوسي کیږي لکه دې کې فرعون د قوم سره ټګي وکړ هغه د گمراهی او د بيدینۍ لارې ورته کلار ښکارا ادا چې ګره هر دور کې کوي کفر بکای د امت ویني بتوي او د ناپول دوکور گئی دا د ملک خیر خوایدا او په دې ملک ډېر ترقی ته ورسېدو وقال الذي آمنا او ویلی وکس چې ایمان وروړو یا قوم زما انی اخاف علیکم بشکذی علیکم پتاسو مثل یوم الاحزاب فمثل دورزی دا غډلو لکه پای څنګه عذابونه راغلیو داسې درمان را نشي مثل دا قوم نوح فمثل د هغه حال د قوم د نوح علیہ السلام او دا یعنی فمانا دا عادت ته فمثل دا عادت او فمثل دا سزا د قوم د نوح علیہ السلام تفسیر روح المانی کی وای یعنی مثلا جزاء دابهم
عادتهم الدائم من الكفر وإيذاء الرسل دا غي عادت سو اغی کفر کولو انبیاء علیہ السلام لے تکلیف رسولو مثل داب قوم نوحن فمثل دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام وعاد وسمودا و دا عادیانو دا سمودیانو والذین من بعد مواکسان چیدوین پسو وما اللہ یرید ظلما للعباد او ندے اللہ ظلم کون کے پبندگانو ویا قوم زما انی اخافو بیشک زیریگم علیکم بتا سبحانی یوم التناد دا غورزی دا آوازنونا ورد قیامت پنمونو کیو نم دا یوم التناد دا آوازون رز او دا دی وجہ تسمیہ کم گن اقوال لی چرا دی تولی یوم التناد وی دی رز تولی یوم التناد وی ابن کثیر داغه فارغن اقوال ذکر کړی دي یو خدا چې جنتیان با आवाज ورکي اور والوتا او اور والا باغی ته आवाजونه ورکي لګدا د سورہ اعراف کې تیر شول او یو ورته متنازع کوي وای د چلی د میزان سره یو ملک فرشتہ به ولاړی ناغب اعلان کئی چه اے خلقو فلانے د فلانی زوے د حساب د پارا اللہ تمخیل ولار دے کد چا پی سحقی نراش او دا بطول میدان محشر والا آواز اوری وی کل چه د چا اغتل د نیکو درنشی نو دا ملک با آوازو کی نادا بیالا صوتی ہی اوچت آواز وہ کی وہی بہوا اور ای خلقو کامیاب شو فلانے دفلانی زوے پدا سے کامیاب ای سرا لا یشقا بعدها ابدا چی دین پس بدے بیا بدبختنشی او قتل د نیکو اسپکشی وہی خبردار شئی بدبخت شو فلانے دفلانی زوے نو پدی اعتبار دیتے ہو متناد وئی یا عراف والا با طول لاوازون ورکے عراف والا بکر جنت والا آواز ورکی او کلبا جہنم والا آواز ورکی نزکو ورکی یوم التناد وی یوم پکم رزبان تولونا چو واپس بشی تاسو مدبرین شاک ان کی اتولونا عن الموقف واپس بشی تاسو د میدان د محشرنا مدبرین شاک ان کی شاکون کی ذاہبینا او حاربینا تاسو غبا تیخت دور نکوئی خواہ دے کہ تیخت کل کولش مالکم من اللہ من عاصم نبی تاسو دا پارد اللہ دا طرف نسوک بچ کو ان کے چھ تاسو گنی دا اللہ دا عذاب نب بچ کی ومن یدلل اللہ فما له من ہات ہر آسوک چھ اللہ بیلاری کی نبی دا غدت فارسوک لا دم دا رجل مومن بیان دے مصر والو توئی ولقد جاءكم يوسف بیشک راغلو تاسو یوسف علیہ السلام من قبل دین مخکی بالبینات پسرگندو معجزات و دلائل سرا فما زلتم نمیشو تاسو فی شک بشک مما رها دین نجاکم به چرات للکڑی وغی تاسو لپاغ دین سرا حتی تردید حلکا چکلا یوسف علیہ السلام وفات شو قلتم نتاسو ویلیو لن یبعث اللہ ہرگز روبن لیگی اللہ من بعده رسولا پس ددنا بل پیغمبر آدھدی دو مقصدون مفسرین ذکر کری دا دو مقصدون علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تفسیر عثمانی کیم ذکر کری رجل مومن مصر والا لوی چگر یوسف علیہ السلام راغلو نو چکل آغاو نو داغ خبر من لا و چکل لارو نو بیام ور پس ارمان کولو چر بیابم دا سی نبی راشی چی دنیا دا عدل او دا انصاف نا ڈکا کڑیو وی گره موسیٰ علیہ السلام پس ممرمان کوئی خبیا بگره نی یو مقصد دایات داو چی قلتم لن یبعث اللہ من بعده رسولا
او دویم قول داره چې یوسف علیہ السلام کله وفات شو تاسو بل پیغمبر باندې الله را لېږي نه د سره د رسالت او د نبی در علی ګلو نو انکار وکړو کذالک دارنګي یذل الله گمراه کوي الله من ها وشالرا هو مسرف چې غزياته کوونکې د مرتاب او شک کوونکې د پدین د الله کې الذين راها کسان دی یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي په آیاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د دلیل ناتا هم چراغنه د دویتا څه دلیل ورته نه راغله او دلیل ور سره نشتا او الله آیاتونو توحید کی جګړه کوي کبر مقتن عند الله ليدغسي خبر د پنیز د الله وعند الذين امنوا او پنیز دا کسانو چې مؤمنان دي ایسو چې الله وحدانیت کی جنگونه کوي نو الله هم پدې ډېر غوسه کیږي او مؤمنان هم پدې غوسه کیږي کذالک دارنګ یتبع الله مہر لګي الله على كل قلب فهر یوزر متکبر جبار د تکبر کوونکی او د سرکشا چې هغه سرکش دی او ناحق قتلونه کوي او دې کې علماء ذکر کړی دی ابن کثیر وایي چې حضرت اکرمہ رحم الله بوي او دارنګ امام شافعی بوي چې لا یکون الانسان جبارا حتا یقتل نفسین وای ترغی او سړی جبار نشي کېږي چې د دوه نفسونه عصبی سوجنی جبار ورته وای یا علماء لیکلي د امام قتاده قول ابن کثیر ذکر کړي او آیت الجبابرہ القتل بغیر حق د جبابرہ نه خصه نه حق قتل نه کول نګوره دی حکمرانان لو ګورې دا نه حق قتل نه چې کوي دا پاغه جبابرہ کی ابن کثیر و امام قتاده رحم الله و آیت الجبابرہ القتل بغیر حق د ظالم او د جابر بادشاہ نه خسرہ چې نه حق قتل نه کوي ور حق قتل غره چې الله او د الله رسول وای چې را سره قتل خلیفہ نه او د دین علاوه چې څومره دینو دې ته نه حق قتل وای وقال فرعون ویلو فرعون یا حامان اے حامان یا حامان ابن لی سرحن اے حامان جوړ کمال پر سرحن یو بنگلا یو چت مانای لعل یبلغ الاسباب خایگی چیزو ورخی جملارو تا اسباب السماوات اغلارو دا اسمان تا فاطلع الى الہ موسی چی ورخی جمزو الى الہ موسی اغا معبود او خدای د موسی علیہ السلام تا دا شاندل سورہ قصص کم تیر شو آیات تم درشم اول ته ویل شو چې را معنی جوړ کړي واو کنا و انی لا ظنه کاذبا او بیشک ز یقین کوم پدی موسی علیہ السلام چې دروژن نه وکذالک الله ای دارنګي زین لفرعون استکړه شو د پار فرعون سو عمله ناکار عمل دا وصد عن السبیل بن کړه شو د صحیح لارنا وما کید فرعون الا فی تباب او نه مکر او فریب د فرعون الا فی تباب مگر پتاوان کړي الا فی تباب اے الا فی خسار وقال الذي ویلی وا کسامن چیمان روړو یا قوم اتبعونی اے قوم زما روان شي زما پس اهدکم سبیل الرشاد زخیم تاسو تا لار سما سما لار د حق لار او د هدایت لار در تخیم یا قوم زما رجل مومن وی انما هذه الحیات الدنیا بیشک دا ژوند دنیا متاع لګون ته فائدہ دا فانی دنیا او د دې په نعمتونو فنا او زوال راضی و ان الاخرته او بیشک اخرت یدار القرار اغه کور د قرار دې دا همیشه پات کېدو دې اغه اخرت چې دې هي دار القرار
هغه ته دار القرار و یو دنیا ته دار الفنا و. د قرار دا همیشوالی کور خو اخرت ته او دا دار خدار د فنا ده. من عمل سیئتن چا عمل کوت فلا یجزا الا مثلها، تو سزا ورته ورنکړي شي مگر په مثل لاغي. ومن عمل صالحا نو چا عمل کوي من ذکر نو انسا کناری نویو کزنا نوی وهو مؤمن نو حال داده چه مؤمن وی فاولائک ادخلون الجنتا دا کسان وردن بشی جنت تا یرزقون فیها بغیر حساب، رزق بور کول شدین پدے کی بے حسابا. ویا قوم زما مالی ادوکم من النجات، سشوی دی تاسو سشوی دی مال را مالی سشوی دی مال را دوکم من النجات چه تاسو را بلم د نجات طرف تا. ابن کثیر وی نجات دے کسے دی یو اللہ عبادت او دا اللہ سره څوک نشریکول او دا اللہ دا رسول دا موسی علیہ السلام تصدیق. الى النجات اے من عبادت اللہ وحده لا شریک له وتصدیق رسوله. اے زما قوم سے شویری چې تاسو را بلم د نجات طرف تا فتدعوننی الى النار او تاسو بلای ما دور طرف تا. تدعوننی تاسو بلای ما لیکفر بالله چې انکار کوم د الله د وحدانیت نه او شرک به او ز شرک کوم د الله سره شریکان ور سره جوړ کوم. ما هغه شرک لیس لی به علم چې نشته مال را پاوی باندې علم او پوها. وانا ادعوکم او زرا بلم تاسو الى العزیز الغفار، هغه ذات ته چې غزور ورده او بخون کې لا جرم دې کې شک نشان نما تدوننی بیشک هغه چې بلای تاسو مای له هغه طرف تا لیس له دعوت نشته د هغه لره دعوت صحق درآمدت کولو فی الدنیا په دنیا کې ولا فی الاخره او نه په آخرت کې. نه په دنیا کې د دنیاوی حاجت د پاره اغه ترا مدد شوی لایق دی او نه د یو آخرت د حاجت پورا کول لپاره ای ترا مدد شوی الحق دی. آیات یو معنا دا لکه تفسیر معارف کی وای چلے سلو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ سمانا، یعنی نہ تو دنیا میں کسی دنیاوی حاجت کے لیے پکار جانے کے لائق ہے، نہ ہو پا دنیا کی دیو دنیاوی حاجت دپارا اغی درا مدد شی لائق ہے او نہ دپارا د تفکر د عذاب پا آخرت کی اغی لائق دی او درا مدد شی مستحق دی. ابن کثیر وی لیس لو دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، یعنی لا یجیب داعیہ لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ. لیس له دعوت نشت دعی لر قبلول د دعوت و درا مدد شی فی الدنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرہ ون پا آخرت کی. وان مردنا الاللہ او بیشکت للزمونگا اللہ تدی. وان المسرفین هم اصحاب النار او بیشک دا مشرکان چید اللہ سر شرکی هم اصحاب النار هم دوی خاوندان دور دی. فستذکرو نظر دے چرایات بکی تاسو ماغا اقول لکم چیزی تاسو توایم دماغی خبرو پس ارمان بکوئی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ او زسپار مخبل معاملہ اللہ تا ما در مانغار اخلاص حق میں در لوئی. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ او زسپار مخبل کارو معاملہ اللہ تا. ان اللہ بصیر بالعباد بیشک اللہ لیدن کے دے پبندگانو. نو فرعون میں ختم پکی دا خبرے کے نداغد رانیو پسی و داغد قتلولو پسی دیر فوجی علی گلو. دلتا مفسرین ذکری اگئی کے غصہ کسانو بانے اللہ عذاب راو سدے تی غر توختو
او اثرال ناغي وی چر غسنګ نیم فوج باندې خو عذاب الہی راغی او دا نیم ژوندۍ رالو دا فرعون ډیر ناکارا او ډیر دوکباز یعنی سیاست وکړو دله پته ولګی چې دا نیم فوج کې ژوندې پرزم نو لا خبره به خورش دی خدا الله عذاب را نازلې دل په دې سترګو لیدلی نایته باندې جوړ کوي خا تاسو په دوره کسان یو کسونه نیو نا چې کوم واپس راغلی و د فرعون حکم یو کوي دا خطر کوي چې دا دای سې دې چې دا خبره خورنه شي فوقاه الله پس اساتل الله اغلرا سیئات ما مکروا د تکلیفونو هاغه نه چې دای کوم مکر او فریب کړو وحاق بآل فرعون اور نازل کړو الله فعال د فرعون سو العذاب ناکار عذاب چې بس دریاب ته ورغورځو لوټو لغرق او تباک النار يعرضون عليها پیش کول شیغی علیها پدی اوربانی غدو و عشیا سحر و مازیگر داد عذاب قبر دپارا دلیل لے چگورا کافر مشرک تا پا قبر کے عذاب وی النار و غور د جہنم یعرضونا پیش کول شیغی علیها پدی اور غدو و عشیا سحر و مازیگر لکه روایاتو کې راغلی کافر لا د جهنم د طرف نه کړکې کولاوشي او داغه ګرما او سزا ور ترازی او دغه لګوري او همیشه وی الله قیامت قائمه ما څنګه قیامت قائم شونه د تی ویلی چې دغه دې زه او مومن د پاره په قبر کې د جنت د طرف نه یو کړکې کولاوشي و یوم او پکم رزبان تقوم الساعه چ قائم بشی قیامت رب العالمین به حکم کی ادخلوا علی فرعون اشد العذاب وردن کای فرعونیان سخ عذاب تا و اذ یتهاجون فی النار او کله چې جګړې وکړي دی فور کې مشران او کشران فیقول الضعفاء نو ویغ کمزوری چاغرعیت او دنیا کی ماتحتو للذین آکسانو ته استكبروا چغیزان لوی او غد غنلیو انا كنا لكم تبعا بیشکوم تاسو پر دنیا کی تابعدار فهل انتم لعای تاسو مغنون عنا دفکون کی زمون نصیب من النار سیسد ورنا قال الذين استكبروا یا کسان چې ځانونه لوی غنلیو انا کلن فیها بیشکم ټول په دې کیو ان الله قد حکم بین العباد بیشک الله فیصله کړی دا پمند بندگانو کې وقال الذين او وای ها کسان ک کمزوری دیو ک هغه متکبر وقال الذين او وای دغه مشران او کشران فی النار فور کې لخزنه جهنم تپارا د خزانچانو ملائکو د دی جہنم ادعو ربکم روب علی اخفل رب یرمون د پارا د رب نه دعا وغواړی یخفف عنا یوما من العذاب چسپک کی زموننا یو ورځ د عذابنا یره ورځ چھٹی خو دې مونږ له ملاوی کی کړ او یو ورځ خو دې عذاب زمونږ نه لري کی قالون د ملائک ورته وای اولم تکو تاتیکم آیا نوئی تاسو تاتیکم رسولکم چراغلیو تاسو تر رسولکم پیغمبران تاسو بالبینات فسرگند موجزات و دلائل سرا قالو بلا ندی بوائیو لنا منگتا خدا اللہ رسولان راغلیو قالو نو ملائک بورتوی فدو نزی بیا خدو آگان غواری ستاسو غختل او نو غختل برابر دي الله نن پتا سو اس قسم رحم نکړي وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه دعا د کافرو الا في ضلال مگر فتباہی او بربادی کی ان لننصر رسلنا بیشک من خامخ امداد کو رسلنا دخلوا پیغمبرانو والذین کسانو آمنو چی ایمان روڑے دے فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی دا مدد څنګه
نو یو قول روح المانی دا ذکر کړي الله دوی تاسو کوي حجت کې دی همیشه غالب وي. مومن کزن اوقاتو کې د نفرای او د اسباب په اعتبار د کافر نه مغلوب او کمزور ہے خدای په حجت کې همیشه غالب وي. یاد دین مراد د مدد نه کامیابی دا او انتقام دې د کافرونو ځنې کافر قتل کی مسلمانان کېد کې راولي نور سزاګانې ورته ورکی نور سزاګانې ورته ورکی. بیشک موږ امداد کو د خپل پیغمبرانو او دا کسانو چې ایمان وروړي فل حیات دنیا په ژوند دنیا کې و یوم یقوم الاشهاد او په کمر شو بدريږي گواهان. انبیاء علیهم السلام چې په کافرو د دې گواہی کوي چې الله دای نو منلی. دا شان آیات در سورہ مجادله کې مر روان دي آیات یو اشتم یوم فکم رزمان لا ينفع الظالمین معذرتهم فیدبور نکی ظالمانو تا معذرتهم عذرون داغوی بانی داغوی ولهم اللعنتو او د دوی لپاره بلانت وی د الله د رحمت نه لری والے وی ولهم سوء الدار او د دوی لپاره وی بدکور د اخرت چې جهنم نه. ولقد آتینا بشک ورکړو مونږه موسی کتاب موسی علیہ السلام تھا الهدى ہدایت ورکړو موسی علیہ السلام ته هدایت. واورثنا بنی اسرائیل الكتاب او په میراث کې مور کړو بنی اسرائیل ته کتاب هدن دغه کتاب هدایت او ذکر للالباب او نصیحت د پاره د خاندانو د عقلونو. فاصبر اے حبیب چې کله دا واقعات تفصیلا واوریدا نو صبر وکړه لکه څنګه موسی علیہ السلام او دا هغه مؤمنانو مرګرو صبر کړو نو د الله مدد راغې. فاصبر صبر وکړه ان وعد الله بیشک وعده د الله چې تاسو سره وکړه حبیب او مؤمنانو سره حق دا حق دا. واستغفر لذنبک واستغفر لذنب امتك في حقك معنی را سوا روح المانی وی بخنا غواړه لذنبک اے لذنب امتك في حقك د پاره د ګناه د امت ستا په حق کې اے الله د حبیب ډیر لوی حق دی نو کما حقه دا غي عزت دا غي مدد او دا غي سرمینو محبت سو کولش وی حبیبا دا صحابہ او دا امت استاد حقوق ډیر خیال ساتي او بیام ستا ډیر بلند او اوچت حقونه دي نو کدی نه هغه کې سکو تاهی کیږي نو دا هغه بارک ورته بخنو غواړه. وسبح بحمد ربک او پاکی بیان او سرد صفات او بیانولو د خپل ربنا بالعشی والابکار مازیګر او سحر. ان الذين بشکا کسان یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي پایاتونو د الله کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه تاهم چراغ لدوی تا دلیل نشتا او په دین او توحید کې جګړه کوي. ان فی صدورهم نو نشتره پسینو د دوی کې پزړونو د دوی کې الا کبر مگر تکبر دے غرور دے تکبر دے ما هم ببالغیه او ندی دوی رسیدن کی اغیتا اغیتا رسیدے نشی چی اغدائی وی چرا ارادت دی دفع دا آیاتونو دا او دارنگ دفع دا صداقت دا نبوت تا ما هم ببالغیه ندی دی رسیدن کی اغیتا یعنی دی پڑھ کی غرور دے بے دلیل جگڑے کئی دی خوی دین با مٹھاو کو کوئی خبردار دی اغی ته رسیدون کی نه دا الله طرف نه لوی وعده د سوچ ولا کوي. کافر بے دلیل جنگونه کوي مسلمانان قتلای او دا د دې د زړه د غرور او تکبر نه خلا خدا دین مټاوي دول نه راغله دا دین ختمې دوه اله نه د دې محافظ الله دی. فاستعذ بالله نفنایو غړ په الله سره انه بیشک شاندار
هو السمیع البصیر دغا اللہ اوریدن کے دے اولیدن کے دے. لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش د اسمانونو د زمکو اکبر ډیر لوی دی من خلق الناس د پیدائش د خلقنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلقنا لا يعلمون فوهینا. بشکل اللہ اسمانونو او زمکو پیدا کړ نو یہ کافر استاد دوبارہ پیدا کول اللہ تسگراد نی. وما يستوي الاعمى والبصير او نه برابر ډوندو لیدون کې والذین آمنوا واکسان چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات عملونه کړي دي نیک ولل مسیء او ناغبت کارا. یو طرف ته مؤمن دی نیک اعمال کوي بل پله سره کافر مشرک دی ظلمونه کوي نو دا برابر نه دي. قلیلا ما تتذکرون ډیر لږ دی چې تاسو نصیحت اخلئ. ان ساعت بیشک قیامت لاتیتن خام خارات لن کے لا ریب فیہا نشتہ دے شک پاغے کے دا قیامت پر یومنون لیکن دیر دا خلقن لا یومنون ایمان نساتی. کر کے خلق بند بوئی رازی دروازہ بند کبائی لگا. دا کڑکے ہم بن گئے. وقال ربکم ادعونی استاس رب فرمائلی دی ادعونی روب لیما مارا مدد کئی استجب لکم زبستاسو دعاگانی قبلوم. ان الذین بیشکا حوا کسان یستکبرون عن عبادتی چاگئی تکبر کئی زماد عبادتنا. عبادت ہی مانا دے کہ ابن کثیر کے عن دعائی و توحیدی. بیشک آکسان یستکبرون عن عبادتی چغی غرور و تکبر کئی عن عبادتی زماد دعا غختونا و زماد توحیدنا سیدخلون جہنم داخرین. زرد چ وردن نبشی دی جہنم تا داخرین ذلیل و رسوا. اللہ الذی اللہ غزات جعل لکم اللیلہ چی پیدا کری د تاسو د پارشپا لتسکنو فیه دی د پارش رامو کئی پاوے کی والنہار مبصرا اورز پیدا کری د رناوالا. ان اللہ بیشک اللہ لذو فضل علی الناس خامخا خاوند فضل و مہربانی دے پخلکو ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دیر د خلقو نا شکر نادا کوي. ذالکم اللہ دغ صفتن والا اللہ ربکم رفسا سدے خالق کل شین پیدا کون کے دار یوشی دے لا الہ الا ہو نشتر بل مستحق دے عبادتو د بندگی رئی مگر دغیو اللہ دے. فانا توفکون نو کم پل تاسو ڈول شئی. کذالک دارنگی یوفک الذین ڈول شیو حق کسان کانو چیو غیب آیات اللہ یجحدون چرا اللہ دا آیاتنو نے انکار وکول وغی. اللہ الذی اللہ غزات تے جعل لکم الارض قرارا گرزول تاوز فارزمک قرارن زید فاتکی دوز رکم و شکلون درکڑی فاحسن سورکم نو ډیر خایست شکلون درکڑی تاوستا ورزقکم من الطیبات او رزق درکئی تاسو تل پاکنا. ذالکم اللہ ربکم دغ صفتن والا اللہ استاسو رب دے. فتبارک اللہ رب العالمین نو برکت والا دے اللہ چپالن کے دطول مخلوقات دے. هو الحیو دغ اللہ ہمیشہ جوندے دے. لا الہ
نشت دے بلد بندگی مستحق الا هو مگر دغا اللہ دے فدعوه نو یواز دغا اللہ رو بلی فحاجتنو مشکلاتو کی فوق الاسباب مخلصین له الدین خالص کون کی شہیدی اللہ تا دین دخپل طاعت او دخپل تابداری خپل عبادت او تابداری اللہ تا خالص کئی ندی پکی شرک خفیوی او ندی جلیوی ندی وڑو کے شرکوی او ندی غٹ شرکوی الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا خاص اللہ لردی رب العالمین چفالن کے دطول مخلوقات دے او دی آیات مبارکہ کی اور تفصیل لمخ کم ترشعو اصولو کی منگویلی ورد اللہ الہ الا ہو پدے کی دعوی او دا هو الحی دغ دعوی دلیل لے و قرآن کل راسیو کی چه دعوی رستو کی او دلیل مخی کی او کل دعوی مخی کی دلیل رستو کی لکایات الکرسی کی وئی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم التے گور دلیل رستو کرے دعوی مخی دا نو لا الہ الا ہو دعوی او الحی هو الحی دا پی دلیل لے بل عبادت مستحق ما سوا دا اللہ نہ نشتولی اللہ میں شجون لے لے او ما سوا دا اللہ نہ سمر چیری فنا پی راضی او چی فنا پی راضی نو اللہ خلیل ویلی لا احب الآفلین چی فنا پی راضی نو غسر رخدائی تو مینا و تعلق منساتے نو چکل گورو وی دعوام موجودہ داو دلیلم پیدے نو بیا خو پی عملو کا کن فدعوه مخلصین له الدین دعوام داو دلیلم پیدے نو عمل پیو کا روب علی اللہ چه خالص کون کی شہیدی اللہ تدخل عبادت نو الحمدللہ رب العالمین مقصد دا چه دعوام داو دلیلم دیو تعالی پھر عمل توفیقم ملاو شو روی بیا خو صرف یو کمے پاتے دے چرا اللہ حمد وایا الحمدللہ رب العالمین توحید دی مو پی جندو دلیلم پی موجود دے دا عمل توفیقم ملاو شو نو الحمدللہ رب العالمین قل افرمائے اے حبیب انی نہیتو بے شک زب منکڑے شویم زا اللہ منکڑے ان اعبد الذین دا چیزد عبادت و بندگی حکم دا کسانو تدعون من دون اللہ چی تاسویرا بلے مشرکانو ما سوا دا اللہنا لما جاءنی البیناتو کلا نچراغ دی ما تخکارا او سرگن دلائل من ربی دا طرف دا رب زمانا و امرتو ما تحکم کڑشوئے دے ان اسلم لرب العالمین دا چیز بزان تابعکم دا پارا دا پالن کی دا مخلوقاتو والذی دغا اللہ ذات تے خلقکم من ترابن چی پیدا کری ای تاسو من ترابن دا خاورنا ثم من نطفتن او بیادا غساس کی عبونا ثم من علقتن او بیادا ٹکڑی دا ویننا دا وینی منجمدنا ثم یخرجکم طفلن او بیا روبا سی تاسو طفلن ما شمان ثم لتبلغوا اشدکم او بیا دید پارچو رسی گئی تاسو مضبوط والی ستاسو تا ثم لتکونو شیوخا او بیا دید پارچ شئی بوداگان ویدا سے ضروری ندا چر سڑے بودا کی گئے دے وی بیا بتوبہ و باسم ومنکم من یتوفا من قبلو او زن پتاسو کیا سوک دی چو وفات کریشی من قبلو مخید بودا والینا زوانے کی پی مرد راشی ولتبلغوا اجلا مسمن او دید پارا چور سی گئی نیٹی معلومی تا چکم نیٹا اللہ دا مرگ دا پارا لکلے ولعلکم تعقلون او دید پارا چی تاسو سوچو فکرو کئی دا عقل نکاروالی چی سمر لوی دا قدرت خاون نے او گورزی پا سمر انقلابات سر پیدا کم نو کمزاد چی پا دمر انقلابات قادر رے نو دوبارہ مما جوندے کی زما دی پیدائش مقصد شتا مانا زما دا جوند و دا عمر دا دی تپوس بکی هو الذی دغا اللہ غزات تے یحیی و یمیت جوندی کول کئی عمر کول کئی فیدا قضا امرن
کله چې فیصلو کړي او کار فینما یقول له کن فیکون نو ورتوای شا فیکون نشی ای موجود شنو بس موجود شي علم تر تو ګورې نه للذین آکسانو تا یجادلون فی آیات الله چې جګړې کوي پایاتونو د الله کې ان یصرفون چې کم فلد ویړول شي الله په دین کې چې جنگونه کوي مؤمنانه پریشان کړي نو دا خلک بیا د دین نه دی ایمان نه گمراهی طرف ته اړول شي الذين كذبوا بالكتاب هغه کسان چې دروغ نسبت کړي کتاب ته د کتاب نه مراد خدای دې کیا قران پاک ہے روح المانی ذکر کړي یا ته جنسی آسمانی کتابونه مراد دي بس آسمانی کتابونه نه مني و بما اغسل د دروغ نسبت کړي دي ارسلنا به رسولنا چرالی گلی مون پاغی خپل پیغمبران چې هغه هدایت او بیان او توحید فسوف يعلمون زرد شری وفوهشی اذ الاغلال کلچ توقنا وابچول شی فی عناقم پسټونو د دوی کې والسلاسل او زنجیرونه ور تخفول اسو کې واچول شي یسحبون اور اخ کې بدی فی الحمیم پاغا سخت گرم وبود جہنم کے ثم فی النار یسجرون او بیا پا اور کی دی بری تولشی اللہ پناہی تلک ثم قیل لهم بیا بویل شدی مشرکانو تا اینما کنتم تشرکون چرت لارل آغا چوئی تاسو تشرکون چی اللہ سر شرکان بمجوڑول هغه تاسو ملائکو پیریانو انسانانو نو غټونا د الله سره شریکان جوړ کړي څه شو چې تاسو دې تکلیف نه بچ کی کنه اینما کم چرت لال کمزه کیری ما کنتم تشرکون من دون الله هغه چې تاسو به شریکو الله سره سیوای مشرکان دلو عنا غائب شل زمونا رک شل زمونا بل لم نکن ندو من قبل شیئا تدیر المانی دو مقصدون ذکر کری او دا شان مقصد شبیر احمد عثمانی رحم اللہ ذکر کرے بل لم نکن بلکی نو منگا ندعو چی منگ برابلل من قبل دین مخی شین سشیم اے دور حیبت با فراشی اوی با اللہ مو خبل چاہتا مدشنی نیویلی نو دا آیات گورا کدغا معنی شي نو دا مقصد شو لکه سوره انعام کی تیر شل والله ربنا ما كنا مشرکین ایوی مو خو چاله आवाज نه کړ مو خو څوک را مدد کړی نه او یو دا معنی وا چې لم بل لم نکن بلکې نو مونږ ندعو من قبل شیئا چرا بللو مونږ د دین مخ کې څه شی مونږ وی غنی دا څه شی اوس را لپته ولګی چې دا هوډو څه شینو ور مونږ د ورو د عذاب نخلاصول نشي یعنی واقعي کې هغه هوډو څه شینو ځکه اس یو شی په دې اعتبار اس شی نه رجاز د عبادت مستحق شي کذالک دارنګي یذل الله الکافرین گمراه کوي الله کافر لرا ذالکم دا عذاب ستاسو بما په سبب داغي کنتم تفرحون فی الارض چې وای تاسو تفرحون فی الارض چې تاسو ناحق خوشحالی وکول پزمکه کې مصیب وکولا بغیر الحق فناحق سرا هغه سو شرک مکول گناهونه مکول و بما کنتم تمرحون او په سبب داغه چې وای تاسو تمرحون چې تکبر بمکولو ادخلوا وردن شیب واب جهنم دروازو د جهنم تا خالدین فیها میشوی پدې کې فبئس مثوى المتکبرین بد دا جهنم زید فات کې دود تکبر کوونکو فاصبر ان وعد الله حق نو صبرک اے حبیب وعد بیشک وعد الله حق دا فاما نرینک کچریو خیمونتا تبعد الذی
بعض هغه عذاب نعدهم چې موږ د دوی سره وعده کوو او دنیا کې تاسو په ژوندون په عذاب راولو نوم پرې قادر یو او نتوفینک یا وفات کو تعالی حبیب او تاسو په ژوندون په عذاب رانولو فیلینا یرجعون نو زمون طرف ته بدای واپس کړي شي نو کدل تدیونی لیدل حبیب بیا ویل تو ګور یو دای تماشا وکي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک او بشکر علی ګلیو مون پیغمبران تا نمخ کی منهم زنید دی پیغمبران نمنا رسول دی قصصنا علیکا چې مونږه بیان کړل حبیب پتا ومنهم زنید نمنا رسول دی لم نقصص علیک چې مونږ دا غي بیان نه کړې پتا باندې حبیب وما کان لرسول او ندی صحیح او درست د پاره دی رسول ایاتی بیااتن دا چرا دیړي غس معجزہ الا باذن الله مگر په حکم د الله دا آیات هم د دې خبرې دلیل دی چې د یو نبی په وسو طاقت کې معجزه نه معجزه حق دا خدای ظهور د الله په قدرت وی پیدا جاء امر الله کلا چرابغه حکم د الله یاد دین مراد دنیوی عذاب دی یو قول روح المانی دا ذکر کړي ویتا نمخ کې حبیب ډېر پیغمبران دی غلیو فاذا جاء امر الله کله چې براغ عذاب د الله په دنیا کې نو بس فیصله وشو یا فاذا جاء امر الله کله چې را بشي هغه حکم او عذاب د الله په آخرت کې قضیه بالحق نو فیصله وکړي شي په حق سره وخسر هنالک المبتلون او تاوانی بشی په دغه وخت کې باطل پرس الله الذي الله غزاد ته جعل لكم الانعام چې پیدا کړی دي تاسو د فارز ناور لترکبو منها دې لپاره چې تاسو سورلیو کوي پدې ومنها تاکلون او د دین تاسو خوري بعد وی دې کې د انعام د سورلو نه شوخان مراد دي ذکر اوسې ور سره د خوراک خبره موکا نوخان سورلیم دا او هغه سکی هغه خړیم شي ذبح کې دي شي ومن تاکلون داغه نتا سخري ذکر انور سورلو مرلو والا حیوانات اکثر پکې مردار دي لکه خرون شول خچر شو او د اسبار کې د علماء اختلاف دي جمهور علما دا وایي چې اس حلال دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې نسبت سره راغنه کراهت نه خلل چې هغه د جهاد اعلی نو که خلق د دې علالو لو ذبح کول او غوخي خوري نو بیا با دا اعلی کی کمیراش اور روح المانی ذکر کړي دي خو نور فقها او دا ویلي چې نه دا سینه صاحبین وای چې د اس غوخه حلاله روح المانی ذکر کړي چې امام صاحب هم د صاحبین قول ته رجوع کړي والله مشامی او دي کتابونو دا ذکر کړي او مذهب حنفی کی فتوا اندارا شر د امام سے پنیز باندې دا مکروه ہے ذکر انعام نہ مراد دے دے کہ خاص کر اوخان دی اللہ تعالی له اوخان پیدا کړي پاغي سورلی کوي ومنها تاکلون او داغین تاسو خوري ولکم او تاسو د فارفیها پدې کې منافعو فائدې دي حیواناتو کې نور ډېر فائدې دي ولتبلغوا او دې لپاره چې ورسیږي تاسو علیها سوار پدې حاجتن هغه حاجت او ضرورت تا فی صدورکم چې پسینو تاسو کې دي وعليها او پدې زناور وعلى الفلك تحملون او په کیشتو باندې تاسو سورول شي ويريكم آیاته او خی تاسو تعالی دلائل خپل توحید فای آیات الله تنکرون نو د کوم یو د آیاتونو د الله نه تاسو انکار کوئ افلم یسیروا فی الارض آیا دای ګرځید دي نه دی پزماکه کې فینظروا نو چې دایو ګوري سوچ او فکر وکي کیف کان عاقبت الذین سرنګ یو خیری انجام دا کسانو من قبلهم جرین مخکیو
کانو غی اکثر منهم ډیر د دوینا تدین په تعداد کې ډیرو واشد قوت نو ډیر مضبوط په قوت او طاقت کې واثارن فی الارض او ډیر مضبوط په غنخو کې چزمک کې بریخي دي باغات لګولیو دارنګ محلات جوړ کړیو کویا نکنستیو فما اغنا عنهم نو اس فائدہ نو ورکړی غوی تا ما کانوا یکسبون هغه چې وغی کسب کوونکی چې الله عذاب راغې نو دنیوي ډیر کسب کړو خو هغه څه فائدہ ورنکا فلما جاءتهم رسلهم هر کله چې راغلی وغی ته پیغمبران دا غوی بالبينات فسرغند معجزات و دلائل سرا فرحوا بما عندهم من العلم نئی خوشحال شیو پاغا چود آغای سرد علمنا دیکی علماء گن توجیحات ذکر کری سوچ ولکوئی فرحوا بما عندهم من العلم چې پیغمبران ورته سرګند دلائل رالل د دې کافر سره چې کمل مودای پاغي خوشاله شو او انبیاء علیهم السلام دا غي دا هغه علم نه مخ واړولو یو قول پایات مبارکه کې دا ده چې دې کې د علم نه مراد د دغه غلط قائد دي او د دغه غلط شبهات دي فرحوا بما عندهم من العلم په دې ته ولې علم وي دغه غلطی عقیده او غلط اعتراض ته کافر علم وای وای دې په خپل غلط عقیده او په خپل غلط اعتراضونو خوشاله شو یو آیات مبارکه کدا توجیه زم دار معنا دغه آیات په دې اعتبار باندې دا څه شو چې دای خوشاله شي په دې او د پیغمبرانو علم سپک غنلو او دا هغه سرګند دلایل د فکرو او په خپل غلطه عقیده او په کفر خوشاله شو دویم دا چې دې کې د آیات نه مراد علم د فلسفه او د دهریینو نه من بنی یونان وی دای د انبیاء علیهم السلام دلائل د فکرو او هغه سپک غنلیو او دای سره چې دا کوم د فلسفي علم نو پدې دای ډیر خوشاله شو لکه سم باز نه پوها قران او سنت باندې ځان نه پوي او پدې فخر کوي جرد سره د فلسفي او د منطق او د دې خبرو علم نه اوبل ته ذکر کړی وای سقراط لچاوي چې موسی علیه السلام را غله ویره که هجرت دی ولو کو لتبد موسی علیہ السلام نډېر لمزدکی ناورته نحنو قوم مهذبون فلا حاجت لنا ضرورت نشته چې موږ ته علم راکې او بیا امام روح المانی وی والزمان متشابه فقد رأينا من ترك متابعة خاتم المرسلين واستنكف عن الانتساب الى شريعة احد منهم فرحا بما لهس من فضلات الفلاسفه وای ګوره زمانہ د زمانه سره مشابه کی وای مونږ ډېر کتلی دي چې د الله د حبیب د سنت او تابعداري فریخه ده ځان شریعت ته منسوب کینا او پدی خوشاله چې وای د فلاسفه او فضلات سټلی پیګه خبره باندې فرحا بما لهس من فضلات الفلاسفه علم آغه وی العلم ما جاء من فوق علم ګورای چې کوم د برن راغله دا د امام احمد بن حنبل رحم الله قول له العلم ما جاء من فوق او مخیرتی حافظ ابن قیم رحم الله او بعض علماء وی العلم ما قال الله قال رسوله قال الصحابه هم اولو العرفان علم خدا دے چغی کدائی چ اللہ فرمائلی دی دا اللہ رسول فرمائلی دی او صحابہ کرام فرمائلی دی درم قول پایات مبارکہ کی داو ویکل چ انبیاء علیہ السلام سرگند دلائل راڑ نو لم یفرحوا بما جاءهم من العلم
دای په علم خوشاله نشول او فرحو بما عندهم من العلم ای من الجهل خدای دغه جهل ته چون کې علم وي نو دای خوشاله شي په خپل جهل باندې انبیاء علیهم السلام په علم خوشاله نشول دی خپل جهل باندې خوشاله شول اصلورم قول دا ذکر کړي چې دا د فرحو دا ضمیر دی کافر تراجه دی فرحو دا کافر خوشاله شو بما پاغا عندهم چې د دې پیغمبرانو سره من العلم د علمنا دې کې د خوشاله دون مراد خندار یعنی د پیغمبرانو د علم پوری خاندلیو فرحو خاندلیو د مشرکانو بما لا وس پوری عندهم من العلم چې د دې پیغمبرانو سره د علمنا ای پوری خندا کړوا ای پوری استهزاء کړوا او پینځم قول دار چې ضمیر انبیاء علیهم السلام ته واپس ندا چې کله انبیاء علیهم السلام سرګند دلائل راغ او د کافرو دا جهل وکړو نفرحو بما عندهم من العلم خوشاله شو پیغمبران پاغس چې دوی سره د علمنا الله شکر ادا کوي الله شکر چې مونږ باندې دا رحم کړي کله کرام دې نه کړو خو دې جاهلانو غونډه مونږ ومنو نو یو آیات کې دام دا چې کله راسه سوق په شرک او کفر او جهالت او بدعات وګویني نو شکر ادا کوا چې تا الله په درکړیا سي نت چت په دې شرک او کفر کې مبتلا نه وي اشوغم قول دار چې د فرحو او د عندهم دواړه ضمائر کافر وته دي و انبیاء علیہ السلام علم راړو هغه د قبر او د آخرت بارکیو نو فرحو بما عندهم من العلم خوشاله شیو دا کافر پاوا چود دوی سره د علم د دنیا نا نو د دې آیات دا سه معنا بشي لکه سوره روم کې درلته شور یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرة هم غافلون او الله وی ذالک مبلغهم من العلم اے د باز علم انتها سره دنیا غټل لکه مثال په تور باندې یو سړی دا دنیوي علوم کوي د دنیوي علوم نور اس مقصد نه دا غي مقصد د دنیا غټل خپل قبل سشتا ایو سړی جوړ پیسې لګی چیرې د انجینیر شي او د ډاکټر شي او د نور دنیوي تعلیمو کی و ذالک مبلغهم من العلم د دنیوي علوم انتها سره او د قران او سنت د علم د دې انتها رضا د رحمان دا وحاق بهم اور نازل شو پاوی ما کانوا به استهزئون هغه جودای اداغه پوری ټوکی گون کی فلما راو باسنا هر کله چې لیدل او یا عذاب زمونږه عذاب یولیدو دی قومونو قالو نو غی ویلو آمنا بالله وحده ایمان روڑے مونږ په الله باندې وحده کی आवाज باندې بس یواز الله مونږ منو اور الله توحید منو وکفرنا او انکار کړي مونږ بما دا سنا كنا به مشرکین چې مونږه عادت الله سره مشرکین شرک کوونکی بس زمونږ د خپل معبودان او بوتانو نه انکار فلم یکو ينفعهم ایمانهم نو چې فائدہ ورکړي دوی ته ایمان د دوی لما راو باسنا ارکل چوي کتو عذاب زمونږه لکه سوره نساء کې در آیات 13 ترشه وی ولیست التوبه للذین کفروا دا خلق توبه قبول نه ده چې دې مړکیږي وای چوس توبه وباس سنت الله التي دا طریقه د الله غدا قد خلت فی عباده چې بشک تیر شوی د پابندګانو داغ کې وخسر هنالک الکافرون او تاوانی بشول پدغزه کې کافران بسم الله الرحمن الرحیم